په پښین کې زما د یو مولا سره پر دې جنجال و، هغه لنګوټه هېڅ حیثیت نه لري. نو بیا ما مسله ولیکل، هغه اوس هم شته. مسله مې دا ولیکل، زما اول کال د ملایي و چې لنګوټه په لمانځه کې ثواب لري، ډول نه لري. بیا مې امیر المؤمنین شیخ صاحب حفظه الله ته راوړل. ما ورته پر دې تقریض راوکړ چې ویې کتل، وایي پر دې خو زه تقریض نه کوم. ما ولې؟ وایي تا لیکل دي چې دا مستحب ده او لنګوټه خو سنت مؤکد ده. ما ورته زه د داسې ملا سره په جنجال کې یم چې هغه استحباب لا نه مني. ما ځکه دا شی ورته منل دی. وایي نه نه نه، په دې کې دې کمزوري کړې ده، ولاړ بس یې که نه برته به مسله ولیکې چې سنت مؤکد ده، بیا راوړې زه بېر تقریض کړم. لنګوټه سنت مؤکد، لنګوټې ته شمله ورکول عبدالحی لکنوي رحمه الله لیکل دي سنت مؤکد ده. په هغه ورځ امیر المؤمنین شیخ صاحب دا ځای راښکاره کړي، وایي شمله خو سنت مؤکد ده. مال و وایي نو چې لنګوټه نه وي شمله پر خولۍ باندې په سریښ وموښلی، نو شمله پر خولۍ په سریښ وموښله، لنګوټه دې نه وي سنت مؤکد ده. طالبان ته خصوصي کوم، خدای دې وکړي چې ډېره باندې وخته سوي نه وي، خبرې مې ډېرې کړې نه وي. دا لنګوټې تړي، زما د سپینې خولیانې نه خوښېږي. دا سپینو خولیانو سره چې ځان وګوري، دغه لنګوټې وتړي. ژغه مشران طالبان یاست، چا سپین دسملان پر سر اچولي، چا سپینې خولیانې پر سر اچولي. موږ تاسو خو د رسول الله صلی الله علیه وسلم د محبت تابعداران یو، موږ تاسو خو د نبی اکرم صلی الله علیه وسلم د سنتو تابعداران یو. آیا یو ملا به ما ته دا وښایي چې په زندګۍ کې یوه ورځ بلا عذره، قید د عذر ورسره دی، رسول الله صلی الله علیه وسلم بغیر له عذره لمونځ بې لنګوټې کړی دي؟ موږ ته خو نه دی معلوم. که څوک شولی سي ودې شي. مولا علي قاري رحمه الله خو داسې لیکي چې په ټول عمر باندې رسول الله صلی الله علیه وسلم بې لنګوټې نه دی ګرځېدلی. علامه مناوي رحمه الله له فیض القدیر کې دا قید لیکي چې د الله پیغمبر صلی الله علیه وسلم کور ته بې لنګوټې په لږ سر ګرځېدلی دی، خو د باندې بې لنګوټې نه دی راوتلی. امام مالک رحمه الله فرمایي چې مدینه منوره کې چې مې څه کبار حفاظ محدثین تابعین لیدلي دي، بې لنګوټې مې نه دی لیدلی. او دی مبارک وایي زما ژره نه وه خو لنګوټه مې تړل. لنګوټه د رسول الله صلی الله علیه وسلم دایمي سنت دی. دا چې څوک وایي دا سنت زواید دي، دا خطا دی. پر هغه مسله باندې بیا بحث راسره اوږدېږي. زه پر دې مسئله باندې ټینګ ولاړ یم چې لنګوټه سنت مؤکد ده، سنت زواید نه ده. سنت مؤکد ده د رسول علیه الصلاة والسلام داسې سنت وه چې فضیلت باندې و، داسې سنت دی چې ثواب باندې سته، داسې سنت دی چې رسول علیه السلام همیشه توپر کړی دي. څوک چې وایي سنت زواید دي، د هغو دوه غټ دلایل دي. یو دلیل یې دا دی، وایي زموږ فقها وایي لمونځ په درو جامو کې مستحب دی. پرتوګ دی، کمیس دی، لنګوټه ده. نو لالا هغه کې پرتوګ هم یاد کړی دي، نو بیا خو پرتوګ هم مستحب سي. نو بیا چې دغه مولوي صاحب ته که مفتي صاحب یې خوا دې نه به هغه ته وایم چې یوه ورځ نه بیا بیا پرتاګم لمونځ ورکړو، پروا نه کوي. نو خو بیا پرتاګم هم باید چې باید ځار ته سړی راوځي، ولې خو پرتوګ هم په هغو کې مستحب دی. هغه خو د مجموعي حکم دی، مجموع من حیث المجموع پکې چش دی، مستحب دی. یوازې پرتوګ اغوستل خو فرض دی، ستر د عورت په راځي. قمیص اغوستل تا ترخانې لیکل دی، سنت مؤکد دی. که یو سړي قمیص نه واغوستي لمونځ یې وکړي، وایي لمونځ یې مکروه دی. تا ترخانې د هغه مسله هم لیکلی ده، بې لنګوټې لمونځ مکروه دی وایي. نو بیا څنګه ته وایې چې دا مستحب دی؟ ګورې د دې داسې مثال دی، د ماخستن د تحیت المسجد لمونځ اوس یې سړی راسي مسجد ته، 2 رکعته لمونځ دا چش دی، نفل دی. خو په دا نفلي لمونځ کې سجده فرض ده، په دا نفلي لمونځ کې قرأت فرض دی، په دا نفلي لمانځه کې تکبیرات سنت دي. دا د مجموعي حکم دی چې دا فقها ذکر کوي چې دا مستحب دی. دویمه خبره د دې غټ دلیل داري، وایي حسامي لیکلي دي، نور الانوار لیکلي دي چې په رسول علیه السلام پسې په لباس کې اتباع کول دا مستحب دي، سنت زواید دي. ته حسامي او نور الانوار یې څه په دقیق نظر وګوره، داسې نه دي لیکلي. حسامي او نور الانوار داسې لیکلي دي چې د رسول الله صلی الله علیه وسلم په هیئت د لباس کې اتباع د سنت زواید ده. یو لباس دی، یو هیئت د لباس دی. رسول علیه السلام سره کم لنګوټه تړل، اکثر احادیثو کې تور راغلی ده. اوس دغه هیئت د لباس کې ګوره، ته اوسامي هلته وګوره، هغه چې مثالونه پیشي په دې پیشي. رسول الله صلی الله علیه وسلم توره لنګوټه تړل، رسول علیه السلام زرغونه چپنه اغوستل، رسول الله صلی الله علیه وسلم سپین کالي اغوستل. دا هیئت د لباس دی، لهذا لنګوټې تړي. لنګوټې سنت طریقه ده. که مې د دې شیخ صادق په مخ کې بې ادبي کړې وه، که خطا سوی وم هم معافي غواړم، که بیا بې ادبي کړې وه هم معافي غواړم. د لنګوټې د وجوب قول اعلام شیخ صاحب راغلی دي، مؤکد خو وی دي، د وجوب قول اعلام سته. ما یو وخت مسله لیکلې وه، اوس یو خبره بله لا کوم. په پښین کې زما د یو مولا سره پر دې جنجال و، هغو لنګوټه هېڅ حیثیت نه لري. نو بیا ما مسله ولیکل، هغه اوس هم سته. مسله مې دا ولیکل، زما اول کال د ملایي و چې لنګوټه په لمانځه کې ثواب لري، ډول نه لري. بیا مې امیر المؤمنین شیخ صاحب حفظه الله ته راوړل.
ما ورته پر دې تقریض راوکړه چې ویې کتل وایي پر دې خو زه تقریض نه کوم. ما ولې وایي تا لیکل دي چې دا مستحب ده او لنګوټه خو سنت مؤکد ده. ما ورته زه د داسې ملا سره په جنجال کې یم چې هغه استحباب لا نه مني. ما ځکه دا شی ورته منلی وایي نه 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 په دې کې کمزوري کړې ده ولاړ بس یې که نه برته به مسله ولیکې چې سنت مؤکد ده بیا راوړې زه بېرته تقریض کړم. لنګوټه سنت مؤکد لنګوټې ته شمله ورکول عبدالحی لکنوي رحمه الله لیکل دي سنت مؤکد ده. په هغه ورځ امیرالمؤمنین شیخ صاحب دا ځای راښکاره کړي وایي شمله خو سنت مؤکد ده. مال وایي نو چې لنګوټه نه وي شمله پر خولۍ باندې په سرې شو موښلی نو شمله پر خولۍ په سرې شو وموښله او لنګوټه دې نه وي سنت مؤکد به پر ځای شي نو بیا به څنګه کوې نو څه رقم شمله ورکوي. لہذا لنګوټه سنت مؤکد شمله ورکول یې ځان ته سنت مؤکد. البته شمله کې علما اختلاف لري پر کومه خوا باندې سنت ده. مشهور قول خدا دی چې زموږ د امت اکثر فقها هم اتفاق پر لري چې رسول الله صلی الله علیه وسلم شمله شاته ایله کول داسې او بیا که شاته نه وه مخ ته یې ورکول بیا کومې خواته ده. دا د خلاصة الفتاوا په ضمن کې د مجموع الفتاوا په ضمن کې چې دا یو رساله ده ضیاء القلوب هغه کې خو لیکلي دي چې پر چپه لاس باندې شمله ورکول بدعت دي. خو زه به دا خبر نه ورسره منم الله دې وکړي چې په دې کې خطا نه سي. ځکه علامه علي قاري رحمه الله په شرح کې د شفا همدا رقم علامه مناوي رحمه الله په جمع الوسائل کې همدا رقم امام بدر الدین عینی رحمه الله په عمدة القاری کې همدا رقم علامه بیجوری رحمه الله په مواهب لدنیه کې اتفاقا څلور سرو لیکلي دي چې شمله پر چپه اړخ در رسته اړخ ډیر ثواب لري. وایي څنګه لیکي هو شیء استحسنوه الصوفیه دا داسې خبره ده چې صوفیه و د چپه اړخ شمله خوښه کړې ده هغوی پر دا چپه اړخ باندې زړه دی د زړه فیوزات د دې شملې سره یو ځای کېږي یو د بله د انعکاس سره کوي. او عمدة القاری کی بدر الدین عینی رحمه الله در دغه احادیثو د کتاب الامامه لاندې دام لیکي چې د خیبر په غزا کې چې رسول الله صلی الله علیه وسلم حضرت علی رضی الله تعالی عنہ ته لنګوټه ورتړلې ده شمله پر چپه اړخ ورکړې او دی مبارک دا ورسره لیکي وایي د رستي اړخ شمله چې ده وایي پر هغه باندې جرح سته هغه حدیث وایي صحیح نه دی والله اعلم بحقیقة الحال. نو زما خپله خوښه دا چې پر چا باندې شمله که نه و بیا لکه دا شیخ صاحب چې ورکړې ده پر دا چپه اړخ مې خوښ وي که نه و پر رسته اړخ که په دې کې خطا سوی وم د یو چا په دې رایې کې مخالفت راسره و په هغې کې د یو معذور وګڼي د خپلو مشرانو لارې ټینګې کوي طالبانو ته م وایم خپل مذهب ټینګ کړي د الله په خاطر دا 1000 کاله دین چې خلک تېر سوي دي دا مشرکانو بدعتیان مه بولئ پر دا دونه اسلافو باندې د بدعت او د شرک ټاپې مه لګوئ